الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې بل قال قيل رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسامه ابن زید د لخر تشکیل برابر کی. مقصد به دا خبره وا چې غیر مسلم ویریږي او چې مؤمنان دي دغه اوسله وجته شي چې الحمدلله د مجاهدینو ګروپونه هغه په ارزه باندې تعرض ولدي. لوی مقصد دا به ورسره دا خبره وا چې باج ملګری اعتراض وکړي چې اسامه څنګه زموږ مشرګي یو خدا کشر الګ دی، تقریبا د 20 کلو عمر باندې او بل دا غلام بچی دی. د الله نبی له قسم په الله چې د په پلار باندې مخې تاسو اعتراض کړو لکه څنګه چې بد تاسو کې هغه اهل د مشتری و دام دی، هغه سره زما ډیره مینه او د قشند سرم ده. عبد الله بن عمر ویل د ما حسین منځنه ورسته یو خطبه ویلې او د شی ویلې چې د څومره ملګری دلته ناس شو سل کال ورسته به یو ملګری مې کېنی. ان زمنګ توجه ټول آخرت لواړه ولا. امام بخاری شدلارم غړو چې خضر وفات دی. بعضی ملګری په دې مسله باندې پوه نه شو، هغه ځان سره دا خبره محسوسه کړه چې سل کله ورسره قیامت راځي. ابن عمر سے فقيه انسان او هغه ول د قیامت علم الله نه دی بلکې زموږ د ملګری به ختميږي. ارباز سے فرمای د منځنه ورسره ډیر نشه خطبه ورکړه. ظرفت منها العيون چې د خلکو دسترګونه وخ کلاړي او وجلت منها القلوب د خلکو زړونه ویریدل وی ویلي ملګرو چې یا رسول الله د دې ناشنا خطبه وکړه لکه زموږ اوسه ما بین کې خدای پامانی شي کیږي. د وداع او د رخصتۍ مسله ست وصیت او توصیه موږ لوکا. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل تقوا کوي، د قران او سنت خبره معنی د خپل امیر اطاعت کوي. ورسره وخت کې پتا سو باندې شرط راغی ډېر څه اختلافات به وګورئ. د دې حل صرف په قران او سنت کې او د خلفاو راشدینو په تابعداري کې. دا ډېر کله کا عقیده ځان په دې نصیب کوي. بدعت نه بزان ساتي ځکه دا گمراهي د ور گمراهي بور کی. محد لاړو اته کله ورشه پر مجاهدینو باندې کوم چې شهیدانو په جنازه وکړه د حمزه او مصعب بن عمر او 500 شپته پر قبرونه پاس نور ملګری ودی خپلم لاړو. تکرار د جنازې څنګه له څنګه له مسد تفسیری شوی و. بیرته ترغه ملګرو له ویل چې تاسو مخکې لګلې شوی انسان موضوع په تاسو باندې گواہی مات شي. تاسو زما امت او ماته سو دین بیان کړی دی. په دې نه یریګم چې ابلیس به تاسو دوکه کی بلکې په دې یریګم چې دنیا بدر باندې را پراخه شي او د غي سره به مینه وکي او د شی به برباد شي لکه څنګه چې د وړاندې قومونه الله برباد کړ. یعنی یره پکار ده. به ابو محبه په نامه باندې غلام غلی ورته جزو بقیله ال تلړو سلام واچو دعای ویلي د موږ له دې خطابو کې دا تاسو چې په کوم حال باندې دا ډیر بهترین حل د بنسبت سره د ژوندو لازم دوی باندې قسمه قسم فتنې را روانې دي. فتنې دغه اقسام او حل دا ټول مخې بیان شوی و. دی غلام ته ویل چې الله مال ویل دنیا کې پاتې کې یو غزمه خپل راځي ماغه جانب غوړه کې د سفر نه هیڅتم د یو ملګری جنازه وکړه دغه نورسه شکل را وګرځیدو په دې مبارک سر باندې دردو د عائشه خو له جراغ غیب سر باندې دردو تقریبا 14 ورځې دی بیماری دوام وکي. رسول الله ویل زما سر باندې درد دی غوړي چې ما پر سر درد نو رسول الله باندې دا مصائب مشکلات ولې راځي. دا خبر ځان سره یاد ساتي. رسول الله فرمای اشد البلايا سخ امتحانونه په انبيو راځي او به چې څومره انسانان امر نشديږي په ویله. ابن قیم شیخ زاد المعاد کې لګی شپږم جلد کې وې کچرته دا مصیبتونه نه وي نو موږ به ورځ قیامت د الله وړاندې فقرا او غریبانان ولاړوي. رسول الله فرمایي چې کله د انسان د استرګ الله واخلو د په صبر وکړي د ایواز بدای چې الله به جنت ورکړي. یو زنانه ورته راوي یاد الله رسول یو مرز لرمه د مرګي غوندي چې پای کې زره پرې وسم زما به د پردې مسلم ګډوډي کې د الله نو دعا وغواړه چې الله مال صحت راکړي. وې دعا به وغواړم خو که صبر دوی اجر ډېر دی. وې ما د صبري. رسول الله فرمایي چې مؤمن سره بچي کله مړ شو دا وایي چې الحمدلله انا لله و انا الیه راجعون. ملائکه د الله خو ورشي به څه صورت حال مزما بنده پرې خو دو چې داغه د زړه ټوټه مرا واخسته. دی ورته وایي چې الحمدلله و انا لله و انا الیه راجعون ویلې تاسو به دې باندې گواشه چې دې انسان لما په جنت کې کور جوړ کې بیت الحمد. د مؤمن د خیرم خیر دی د شر کې خیر دی صبر وکي.
قران کریم چې کله انسان مطالعه کې تقریبا یوصل اته ایتونه اتصلوي حدیث لس اثار شپارس په دې صبر دي صبر په طاعت دا منته چې کوم شي باندې الله مکلف کړي هغه وکړي او ان المعاصي دا معنی چې د کوم شي رب العالمین منع کړي دا غینه بزان ساتي دا په دې طریقه باندې کېږي چې د ګناه په ذره سره علم ولري د الله نه حیا ولري د الله د انعامات له حاصل سره وساتي د الله سره مینه او د الله نه یره په خپل بدن باندې شفقت کوي چې سبب دا معذب کیږي ولی علم د قران او سنت وړ امیدونه د ارشه خوراک نه کول او قوي ایمان په دین به ډېری دي حدیث کې راځي امام ترمذی نقل کړی و چې کله د صابرین انسانانو لپاره ورځ قیامت الله کم تقدیر او اجر ورکوي نو دا روغ انسانان به شي وي چې الله کاش کې زمنګ د بدنونو په دې بیتګانو باندې کټ وي خو چې اوس دغه مزیم غاخري اصلي کړی وي دا مصیبتونه به رااله شي ولې زما پر سر باندې درد دی شیخ الاسلام ابن قیم لیکلی روزه المحبین کې چې چا سره مینه محبت د باندې چې کم حالات راځي نو پاغم به راشي یو دا تجربه راو ګورئ کله چې ته مریض نه هغه مریضي کې او هغه شرط مریض شي تم وېزمان پر سر باندې د رسول الله ورته ویلي وکته چرته وفات شوی زب تعالی غسلم درکم او جنازه هم در باندې وکمانو هغه خوشتبي وکړو ویل یا رسول الله کزه چرته مړ شم او ته مال غسل او د کفن او د تجهیز دا مسله برابر کی به بل واده کړي اسما په کوټه کې وبل ناوي ایسب ما دیا د اوباسي فتبسم رسول الله مسکش وېزمان پر سر باندې درد او دا خبره مو ویل چې انسان د خپل زنانه له غسل ورکول شي او د قشن کفن رسول الله عائشه ویلو علي صاحب فاطمه ورکړو دا غسل مسله ابو بکر صاحب خپل زنانه بای سلف په دې باندې توصيه وصیتونه کول د عمر ابن الخطاب برکه دا راځي دا غبي چې کله د غسل وخت لا برابر شو نو ویل چې ستا اهل پتا باندې ډېر اولاد یو جواب دا دی چې پاږي کې اولوی دی له هغه کمزور لري او دویم دا چې الته اولا خبره ده نفس جائز قدر دی اگر که به احترام دا چې بل څوک غسل ورکی د حدیث یوسف دې معلومه شو اول انسان د خپل مرز اظهار خلق لکول شي خو بدی کیفیت شکایت پکې نه تکلیف در باندې راغی ملګری نه پښتنه وکړه صورت حال ازما ولا بده سر باندې درد دی په دې بدن می درد دی ته بنی ولې موضوع نو دا به ان شاء الله سره فرمانی نه خو شرط پکې دا چې سړی بجې فزې نه کې ان شاء الله مدازه درېدلې مو بس دا بنه کو دیم ته دا خبره معلومه شو چې انسان د خپل زنانه له غسل او د کفن مسله برابرول شي خو شرط پکې دا رسول الله فرمایي چې دې سړي په دې شپه باندې هم بستری د بل زنانه سره کړي نه یو الا که چرته کړي نو بیا ګوره د غسل او د کفن او د تجهیز مسله نشي برابرولې دیو شری مسله ده رسول الله لور چې کړه وفات شو عثمان رضی الله په دې ورځ باندې هم بستری کړي و په دې شپه نو ویل چې دلته هغه انسان د قبر لکته شي چې هغه هم بستری نه کړي بتل حق ته شو دا که پر دې زنانه ولې نه مزدار شریعت په سره ده انسان بدامنی عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې محمد رسول الله دا بوختنه وکړه یا رسول الله په تاسو باندې تکلیف راځي لکه څنګه چې په موږ باندې راځي موږ د سر باندې درد او دا ویل شي او عائشہ رضی الله عنها فرمایي د دین ورسره زدي خبرې نه پس کېږم چې په سړي باندې د ځلکدن سخت نه زوی مشره دا قیمتي سړي دی نه کله دی انسان ځلکدن ډیر وګ شي مقصد پکې دا خبره چې دا الله رب العزت یقیني بندي الله ونه ګناهونه دل ترې شي هغه دنه صفا کوي اگر کده ښه علامه نه خم دادا یو روایت کې چې په تندې باندې بخواله راشي دا غنه بروح وته لګل امامنا وسيدنا امام بخاری رحمت الله علیه د وفات تذکرہ جمع شوی و عبد الله ابن مسعود ورته یا رسول الله تاسو د ته برسره ګرځم چې د دوه کسان وي او اجرم ډبل دی معنا دا زمنګ په تبه هغه 200 درجه ده د رسول الله تبه 300 درجه دی اسی اجرم دغه اوچتي مقصد پکې دا خبره ده چې کله انسان باندې تکلیف راشي دا بجزه بجونه کې په دې ټولو انسانانو کې بهترین انسان لوی امام اوچت رهبر کیسه اخلاق والا جناب محمد صلی الله علیه وسلم چې باغ باندې د تکلیف راغلی نو که په مار راغی اوس ما په پلان راغی نو داڅ تک ذهن ساجي بګیدا عائشہ رضی الله عنها فرمایي دوی شمه ورځ باندې مری شو د چرشمه ورځ باندې دته ډیره سخت شو ظاهر دا معلومی کی چې د دوشنبه پس ورسره سه شنبه او چهارشنبه دا چهارشنبه نه د بلګر روانه ده ځکه څوار لسره د مرز تیر کړي لري وې دومره سخت ته پیراله کده پاسه بچاور باندې شړې واچول به شړې بچا لاس نشو کېږي سم تابو ګور بل لاندې رسول الله بده کیفیت بعضی ملګری درغله چې انصار ملګری راغلي دي او غو د منبر او محراب د خوږی ګرچا پیر نه ستو جاړي مقصد انصار به دا خبره او چې دا منبر او محراب دغه د قران او سنت بیانونه موږ لکول او زموږ تربيت به کونن به اقا سړی مری شوی دی او نه جوړ شوی دی دې سره د وښینه نو هغه مری لړ کې درد خارش او به رسول الله غو انسان چې هغه موږ زوجه د ټول انسانانو محبوب دی مینه وسره د هرشا چې انسان سره مینه ونی لري یاد ساتي قسم په الله چې د بشر ایمان هم پاتې نشي تبعی شریعت دواړه
رسول الله چې دا خبره واورېدنه ملګرو لوي ویلي چې دوه کو یانو نه و مشکون کې وبراوړی او دا قوبه په ما باندې راواړوي او دا په خانه کو لګن کې کینوس دا علم الله دې چې دا و کو یانو وبې ولې طلب کړو به و مشکون کې واچولې ولې بیا پر رسول الله باندې دا اړې ولې زمونږ نبی ویلي دې زمونږ په ایمان دی هر خبره کې موږ دا نه کوو چې لکه تاسو موږ دماغ منو کنه مني منګه که زمونږ خبره یو موږ دا دماغ یو مسلې لړشي یو کنه راشي خو چې قران او سنت کې هغه حکم راغلی باز ټکه ورته تسلیمي رسول الله د خبره په مقابل کې بده شنه وجه دا څنګه او دا څنګه ان شاء الله شکل تعظیم السنه دا بحث کله موږ شروع کړي به رسول الله د احادیث او عظمت منګه ذکر کوو چې مخالفت کړي دغه خلکو انجام کم څه دي هغه څنګه الله دل کړو نس نابود کړو ختم کړو وې چې کله د اوبور باندې واچولې نو ته به لږ زر گزاره حال شو مبارک سره وټړو علي صاحب دې قسم دې فضل دې عباس صاحب دې کاکای دې دوه ملګرو باندې لاسونه واچول او د افخې د ځم سره خلی جمعات له اوت انت جلاړو مونږ په ناس باندې وکی ملګرو له تاسو هم په ورسته کې نه وجه دا وجه رسول الله بناس دلته مونږ کړي د احد په غزا کې مراتب امام چې کینې سنوي به خلک هم کینی بشکره بناس باندې مونږ کې دغه نور سم منبر له وختو انصار د ډیر انتهایی راجم شو بالکل قران کریم کې رب العالمین فرمایي محمد رسول الله بشکره دعوت کوي د ملګری بورنه د شګر شابر راتاو شو ته به دا ګمان کول کلیم شي د ډیرې د مینې د وجنه ډیره محبت د وجنه او د رسول الله سره مینه څنګه سره ان لري چې به اقشان امام او اقشان بهترین انسان چې د مونږ سره بلکې الی یوم القیامت د ټول انسانانو پیرانو سره د خیر خوای مسله کړی دا دومره وجه خیر خوا د رسول الله سره مینه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله زما سره وسړي مینه ونی لري بده کې بر سره ایمان پاتې نشي مینه طبيعي او شرعي دواړه ده شرعي دا معنی چې په یو خوا د رسول الله خبره ده او په بل خوا د بل چا خبره ده د ټولي دنیا خبره دي ګډي وډي شو ماته را ماته دي شي خو د محمد رسول الله خبره اوچته شي کله چې کار چا ونه کې یا څه ده کې ایمان پاتې نشي دا سره ګوره به ایمان کېږي طبيعي دا معنی چې موږ د ټوټه شو موږ د ماته را مات شو ختم دي شو خو محمد رسول الله بچ عبد الله بن حذافه ویلی و وکړه په ځای باندې شرط رسول الله به موږ ته اعدام کړي و وجلې مې ته خوشاله کېدی و دا څه خبره کې ظالمه زه دغه په فکه اعظم نشم برداشت کوي د نور ملګری ویلي طبيعي او شرعي دواړه مراد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې انسان ساتي دغه په عبادت کې الله خوان پیدا کړي د عبادت د خوان لپاره مداویری و چې انسان به شکایت خلکو نه کوي د رسول الله د الله او د الله د رسول الله زبر مقدم کوي رسول الله به ارشاد محترم غني پردي سننه د منظر باندې اخلاص وزن کې پیدا کی توحید سنت قیامت تقدیر باندې ایمان نیکان ملګری انتخابول د الله ذکر کول د الله د دشمنانو سره دشمنی د رسول الله سره چې انسان مینه سره د انسان بل ځان له وچت کی د الله د وچتوال لپاره مخکې موږ دا ویلو منځ دی قیام الليل دی دعاګانې دي سجدي دي نوافل دي قران دي صدقې دي دعوت دي جهاد دي اخلاص دی د منځو د زکات مسله او ایمان په ملائکه باندې لرل کوم انسان چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به قوي ایمان ورکړي الله رب عزت به انسان سره کومک وکي معیت د انسان له الله کې څه اخلاق ورکړي د انسان بل د دنیا د عذابونو نه بچي نو کله چې دا نږدې شو ګرچا به رکینس رسول الله مبارک سره تړلې یو څو خبرې وکړي اول په الله باندې حمد ویلې د حمد نورستا د شهادت نورستا ملګرو لوي ویلې د الله رب عزت یو بندره او هغه باندې په دنیا کې ډېر انتهایی تکالیف راغلي دي او دی الله ورته ویلې چې په دنیا کې پاتې کېږي تکالیف کې او کزما خو راځي چې ال ډېر راحتونه دي تاسو څه وایي چې دا سړی به څه انتخاب کړي ټول ملګرو ویلې یا رسول الله د الله په طرف باندې به سړی روان شي دا خبره چې کله محمد رسول الله وکړه ابو بکر صاحب وشړل یو د می ویلې زمونږ مور خپل د ستانه قرباني یا رسول الله ځکه ابو بکر صاحب په شوډیر وشته انسانو او سخت وشړل ابو سعید خدری فرمایي وزما په خوا کې دا نه شنو ما ویل چې دا سپینګری ولې جوړي رسول الله خو یو مثال ذکر کړی دی مثال د شړت سم مناسبت خو لیکن دا په من کې اعلم او اشجع اغله دا معلومه و چې دا انسان امدق محمد صلی الله علیه وسلم دی او دا ډیر اوچت انسان دی او قیمتي شړی دی چې وای شړ رسول الله ورته ویل یا ابو بکر لا تب کې مشاړه ډیر توصیف دی دغه وکی به ویل چې ارچا مسله سنت کړي ما دا حق پوره کړی دی شو د ابو بکر نه د حق زنه شم پوره کوي د رسول رب العالمین پوره نه کی دا زموږ د رسول الله وزیر دی زموږ اوسه دوی مشر دی قرآنی جنتی دی در سره مینه ساتل دا ایمان در سره دښمنی کول دا بیمانی شیګان روافض يهود هغه د ابوبکر صاحب سره دښمنی کوي د عائشه سره دښمنی کوي د عمر سره اې د ډیر توصیف وکي
یو بل موضوع کې ورته ویلو د 300 خونه دا ټول ګور ابو بکر کې موجود دی او د جنت په دا ټول دروازه ابو بکر لاواز کې جسمه په طرف باندې راشه د هجرت ملګری د غار ملګری ځان مر لوړاندې کړي دی خو لیکن محمد رسول الله بچ کړي دی داغه توصیف وکي او دا خبره شو ابو بکر دا د خلکو راخاره کړ چې ګور دا نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دا ځان دی د دین ورسې ویلې چې د مسجد نبوي له څومره کوټ دروازې تاسو راکړي دا ټول بند کړي سوا د ابو بکر نه د ابو بکر دروازه خیر د اخلاص شي رسول الله د ملګرو له داسې انساني کوله چې خلکو زمان ورسې بګور ابو بکر تاسو مشر جوړي او زمون مشر دویم دی اول رسول الله دویم دا دریم عمر صاحب څلورم عثمان صاحب دغه ورسې به علي حرم مجربه تر وشیر رضی الله عنه پورې دا ټول زمون مشران دي بعض روایت کې دا راغلي چې د علي صاحب دروازه مرتضی کړي ده یو قول علماء دا ذکر کړي چې په هغه باندې سندن کلام دی دیم ک علي صاحب یا شمس مانعت نه لیکن د ابو بکر یاد کړه او به ویل د انصار بدله ورخلاص کړه ځکه انصار د محمد رسول الله په شدت سخه کېده کله چې مکه له لاړو مکه فتح شو رسول الله سورہ جنون سورہ شوقه پات شو دي ملګرو خپل مابین کې ویل چې د دې سړي ملک اوس فتح شوی دی دا بنو لکه جسم سره نشي رسول الله ورته ویلي زما مرګ تاسو مرګ زما ژوند تاسو ژوند زما بادي تاسو بادي زمون لري تاسو نړیدل دا تاسو خبره کوي انصار د ډیر مینه وسره و ملګرو لوي دي انصار وګوره کچر د نه کاروږي خو تقدیر په کار ده که اخو دغه مسلې ته وشو خیر ده معافي کوي سوا د حدودنا ځکه انصار چې د کمی کې په نسبت سره مهاجر لغه بزیدي کی د انصار فضیلت بیان کی رسول الله په دې خبره کې منګلا او دې ټول امت لدا چې انساجي ور کړي و چې ګوره انصار باندې تاسو شفقت کوئ معنی مشتری په انصار کې نه ده په مهاجر کې راځي خیر د معمولی اخو دغه کارته وشو معافي کا ډیره سزا ورته مورکا لکه یو سړی په تور مثال عالم دی دیندار انسان دی او بل سړی شری هغه فاسق او فاجر دی او د دوه جرمونه وکړي شنو طبعا دې سړي سزا باید کمه په نسبت سره غیله یو خو حد دی هغه ټول ال سویه یو د دې خبرې نه ورسې ویلې چې کله د انصار مسله ذکر کړه رسول الله ملګرو ویلي وېزه نږدې وخت کې تاسو نه غایب کېږم زم نور یاد ساتئ کوم انسان چې تاسو کې والي ګور زمانه حق والي خپل بدله والي د الله په وړاندې به تاسو نه نشم درکوي د چا عزت می چې اخیسته انسان هم کې دې شکل غوسه شوی مچاله می سخت خبره کړي راشه زما عزت تاسو په وړاندې د مال ما سخت خبره وکي او کله چې مال می اخیسته زمانه مال والي ملګری غلی خاموش ناست رسول الله به ویل چې ګوره دا انسان چې زما پورې حق نه خته دی او زمانه مطالبه کې د دې انسان سره بزما بغض کې نه بلکې دا په ټول انسانانو کې مال محترمي زما به سره مینه دا خبره چې کله وکړه او سید رضی الله عنه چې شو یا رسول الله وزدي والي ورازه سپونه رحمت کله بشراغه دا په منبر ناس چې کله نږدې ورته ویل یا رسول الله چې کله وانه زما کمیس نو حدیث کې راځي محمد رسول الله خپل کمیس راوچت چې الله په وړاندې به زما وس نه کېږي چې تاسو دا مسله درکم وی چې کله هغه کمیس راوچت کینو او سید رسول الله ته غاړه واخسته خپل کې مچي کې خلکو ورته دا ولي وې د محمد رسول الله سره زموږ اخري ملاقاتونه دي نو دی وخت وس غاړه ته خسر پکاري ځکه ملګری چې د ملګری نه جدا کیږي برداشت به نشي کوي دا مسله مخکې موږ ته شي کړي و چې د انسان بدن سره خپلولې شي لکه اوسید صاحب د محمد رسول الله لاس دا تشخل کی عائشہ رضی الله عنها رسول الله سره خپل کی رسول الله د جعفر صاحب د قشند عثمان بن مسعود د تندې خپل کړو عبد الله ابن عمر د محمد رسول الله سونه خپل کړي و مچ کړي و ابو عبیده ابن جراح د عمر بن الخطاب لا سونه مچ کړي و خو شرط په لاسونه مچ کوله کې دار چې انسان به عادت مستمرم کنه جوړي او انسان به انحنام نه کوي او مصافحه به کنه ترکی په مچ کول څنګه ریو څنګه نه دي اهل علم فرمایي د په مبارک دوه قول دي باج علماء دا لیکلي چې رسول الله د په باج خلکو مچ کړي نه په کار دا چې مچ کړي شي نو یو جواب علماء دا ذکر کړی دی چې دا خو د يهودو عملو دویم پاغي کې زنانه د ام ابان هغه مجهوله ده او درې په دې کې انحنا کیږي به ویل چې شاپ ما باندې مال د ګور مال والي یو ملګری او چې شو یا رسول الله زما پتا باندې 3 روپۍ دي قسم لویل د ترزو اله وې دي صاحب له 3 روپۍ ورکا رسول الله چې کله لاړو نبی چا ورته ویلي چې ظالم نه د 3 روپۍ دی ولې اخستي وی محمد رسول الله دا ویل چې چا ما سره حق واغیز ما نه وګړي دا مال محبوب دي چې محمد صلی الله علیه وسلم په محبوبانو کې الله ما راول نو بل کوم وخت هغه هم دغه وخت نه په دی خو 3 روپۍ سحمیت لري اې دې ودا مطلب نه دې نه دا معلومه شو چې سړی چې مملوغ نشي ورکی دغه دا مقصد نه چې دا سړی دې شي ډېر ضرورت لري کزه دل دا ورنه کوم نه کېږي چې دا بربندېږي یا بل مسله بلکې دا دغه د زړم خبره چې دې سړی زما راشي قبول کی او به ویلې چې کوم انسانان ګور اسمانه مال نه اخلي زمانه یعنی چې چاله به سخت خبره کړې ده
یمي څوک والدي انتقام زما نه اخلي الله تعالی سره پر ما معاف کړي دیګر رسول الله موږ داسې انسازي وکړه چې اے خلکو په دې دنیا کې د چا حقوق ور پتا سو پرونه کړي دا ور ادا کوي رسول الله د انسان له مفلس ویلې دي چاله کنزل کړي د چا غیبت کړي چاله وخبره کړي چاله بل خبره کړي په ورځ قیامت بل د دې د نیک اعمال والی اقو انسانانو له به ورکې دی او قرض به ور باندې پاتې دی او ګناهونه بل لاره ولې دی په څټ باندې به کې دی به جهنم لرا کوي څومره سخت خبره ده اې دې مثال خارج کړه دی به تور مثال زموږ شاشه ملګری دی عبد الله هغه بار موږ لاړو سعودي له او په کلونو مسافر خپل بچي بدیږي کې دی واغې ځنه سمال ځان سره اخلي راوړي چې کله د کول راځي نو ایسه بدلاره کې غلا ورته ودرېدل او د باندې چپاواچ ولا هغه ټول مال ته واقع دی ووالو سمو خیل چې دا سړی بل خپې کې بزیاته ټول خواري مې برباد شو اول خو موږ شاوسو عمل شته دی نه به کوم عملو کې بده کې اخلاص نشو به کې چرته کې اخلاص پیدا کو په دې معمولی خبرو باندې چاله مکنزل کړي دی او چا مو غیبت کړي چا مول یو چاله بل زموږ د نیک عمل چې دوی ورکو قسم په الله چې په قیامت کې ګوره به ټول تاوان دی ټول دین ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم کور روان شو د روان شو چې په ملګرو باندې د لاسونه چولی وو او په مبارک رضام پسې راخلی دې کې مله دغه ذهن سازي رب العالمین وکړي چې اي خلکو د زمکه په سر باندې په دې ټولو انسانانو کې په دې ټولو پیرانو کې په دې ټولو مخلوقاتو کې رب العالمین له محبوب انسان او اوچت انسان هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم په دومره کمزوري دي چې ځان په سکه راکاږي دومره کمزوري دي چې په ملګرو باندې لاس اچولې علي سب او عباس سب یا قسم او فضل دي دین دا خبره معلومه شو چې رسول الله د خپل ځان په دې وخت کې کومک نشي کولای نو ایزمو شاسو کومک به څوک وکي دلیل شو بده معنی چې د ټولو مخلوقات او حاجت روازات اکی یوازې رب العالمین دی نو ټول مخلوق محتاج دي ملائک محتاج انبیا محتاج مړه محتاج ژوندۍ محتاج انسانان محتاج دا خبره غلط راځي زما دا مال بچی راکی دا به مال صحت راکی دا به زما راتب لري کی بلکې کله چې عقیده وسړي لري دا سړی مشرک دی د ایمان نه کنګال دی په دې باندې څنګه الله دې سخه پکې کور لاړو رسول الله دومره د اعتدال والا انسانو چې د مرز په حالت کې د بیبيانو په دې کوټو باندې تقسیم ال سویه کو دا نه جوړ دی رسول الله فرمایي چې د انسان دوه کیږي دا دغه مابین کې د شکل فرق دغه ونه کی مساوات الله رب العزت به ورځ قیامت چې راپورته کوي د نیمه اړه به فلج یو مینه محبت چې هغه انسان په اختیار کې نشته رسول الله بداوی علی الله د دې ټولو بیرم په مابین کې چې کم شی زما په حق کې دغه می تقسیم کړي دي لیکن چې کم شی زما په اختیار کې نشته ګور دغه بارکستانه بکنه غواړم د عائشه سره زما ډیره مینه غیر اختیاري د میمونې رسول الله کور لږ کله لاړو کوټیلا زنانه ټول راځه مکړه دنه بیبي نه وی ویل چې ازما بیبي نو دا مال ډېر مشکل چې کله وی کوټه کې هم کله بل کې یو کوټه کې بس د رشم کسر سو خوخی التزما پختن لراځي ټول ورته ویل بالکل سیده ته چې بکم راځي کیږي د عائشه رضی الله عنها وبته د ایسه کوټه لاړو عمل ته به وفات شمه د عائشه سره مينم ډېر زیاته وا رسول الله ملګری راځم شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډېر په صح حالت کې وی ویل چې قلم او کاغذ راوړل چې لیکل کو بای صحابه ویل راوړو او باز ویني راوړو په خپل مابین کې شور شغب شروع رسول الله ویلي چې قوم عني او چې شي زمانه ځکه مریض دي دي صحابه وی چې راوړي ذکر رسول الله امر کړي د نور ملګری وی چې نه راوړو وجه دا چې قران او سنت کې ارڅ ذکر شوی دي دا ټول دنیا حل هغه صرف او صرف په قران او سنت کې الله تشریح کړي دا خبره غلطه چې په قران او سنت کې ډېر مسائل نشته کله یو مسله ذکر کې کله بل مسله داخله په الله رسول باندې قسم په الله بدګمانه دي زمونږ د ایمان او عقیده چې دا څومره شوی دي دا ټول په قران او سنت کې پوره دي د صحابه هم دا ویلي شفقت ور باندې وکي دینه دا خبره معلومه شو چې د مریض خو ورالین هغه په پازابینا شور شغب بلته نه کوي یو عالم په دې باندې لیکل کړی دی چې د مریض په موږ باندې 15 درش حقوق دي څو حقوق کله به ان شاء الله ور باندې خبره وکړو یو پکې دا چې ډېر به سره کینې نه چې هغه خپکیږي او دا شور شغب بلته نه کوي مګر کوم مریض ته پناسته باندې خوشاله کېدو شي کینه نه به ور سره کینې شیګان دلته اعتراض کوي د رسول الله په ملګرو زمونږ او مشرانو صحابه باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام مطالبه کړی چې مال کاغذ راوړ ولې دوران وړو عمر سے بول رانه وړو جواب داري شيخنا وامامنا شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن محمد ابن خزر ابن محمد ابن خسر ابن علي ابن عبد الله شيخ معروف دی په شيخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باندې هغه ورته جواب کړی په منهاج السنه کې چې د محمد رسول الله د ملګرو په دې کې شفقت پر رسول الله باندې د صحابه شفقت پر رسول الله باندې وجدا نه جوړ دي ولی موږ دا پاسه علي شه به ورته ورسره راغلی لري دا خبر ورته کړی چې رسول الله خلکو خاشه ونی لیکلو تا ونی لیکو تی مال اوه زما په خپل دماغ کې دا ځان سره وساتم دا څه خبره ده د ابو بکر مشری دی وای دی ورته ویلې به
عبدالرحمن سبلی ویل عائشه له چې دا خور ورور وی ګوره چې پلار نه مو وای چې غراشي او تاسو بده باندې گواشي چې زمانه برسه تاسو پلاری اسما په ځای باندې نه نو سوال دا ورېږي چې ولې تصریف نه کول چې زمانه برسه ابوبکر وی وجه دا چې ورسه وختونو کې رسول الله معلومات او د وحي په ذریعہ باندې بعض اختلافات به راغلي و اجتهادي لکه فاطمه او د ابوبکر شه نو که رسول الله امر کړی و چې ابوبکر او چې مخالفت کړي او خسړې حالکې دوه به کړي د دې وجه دا خبر رسول الله سره مجمله پرې خو او د قرائن معلومه ده چې ابوبکر شه بي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به یو خبره وکړي یو خبره دا وکړه چې دا څومره ملمانو وفدونه راځي دغه بده شي اکرام کوي لکه څنګه چې تاسو مې اکرام کړي ابن قیم شیخ لیکلی چې د رسول الله په ژوند کې تقریبا اوه وفدونه د ملمانو راغلي او بار ملکین ځکه چې کله ته دا غوي اکرام او احترام وساتې دغه په ژوند کې د اسلام مینه محبت پیدا کیږي خپل ایمان راوړي دا د محمد رسول الله کې څه اخلاق رد په يهودو سوارو باندې چې هغه دا خبره کوي چې د اخلاقی دنیا لړ وړي دا د نقصان نه راوړي دا نقصان نه راوړي دا اوچت اخلاق زموږ سوسه د قائد او امام محمد صلی الله علیه وسلم دی ورته ویلي به ورته يهود نسوارا او مشرکین بګوره په جزیره العرب کې نه پرې دی دا خو محبت الوحیده په دې کې وحی راکته کېږي دا شری زمون دلته م پرې دی دا پسادین دا اوران خلک يهوديان نسوارا او مشرکین او دا دوه دینه ګوره په مکه کې ونشل دي چې ام اسلام هم بل کچیرته پاتې کېږي نو د درو ورځې په اندازې پاتې شي دغه نور سره به لړ کېږي هغه علماء لیکلي چې د عمر او د عثمان رضی الله په وخت کې وسره دا معاملې و اوس چې پاتې کېږي بل مسله ده اډیرو پروګرامونه دي دا به خبره د مسلمانانو زوف الله دې په ټول دنیا باندې اسلامي خلافت راولي چې ایسره غیزنه او باسي دی ورته ویلي او به ورته ویلي چې الصلاه و ما ملکت ايمانکم اے خلکو د مانځ ډېر اهتمام ساتي د مانځ د غلامانو ابو ذر رضی الله عنه ورسره خپل غلام له ویل چې د توري زویا رسول الله ورته ویلي چې تاکي وسم لګی چې د جاهلیت خوونه دي وی به دومره ادب او احترام د غلام ساتو چې کومه جامه به ځان لکوله عقب غلم کوله او چې کوم خوراک به ځان تیار او هغه به غلم تیار او د مانځو رسول الله فرمایي د مؤمنو د کافر سړي فرق په دې مانځ باندې کیږي چې د وکړو په عمر باندې کله تاسو بچیان شول نو د مانځ امر وکړو چې کله د لس کلو په عمر باندې شونه به وای او چې کله به نه کینو به یو روایت راغلی د قتل مسله بعض علماء دا لیکلي دي احمد صاحب د اسحاق بن راهوی سعید بن مسیب چې وجلی په کار دي امام شافعی امام مالک سے فرمایي چې د زنا غو حد په جاری کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې زندان کې واچوي چې توبه وباسي ایسته مردار شي منس دا په منافقانو باندې ګران تمامېږي چې منزله کم راځي کو ثاله سستی اقامت الصلاه بارکه امام بیزاوی لیکلی دي چې خلکو منځ کې راځي کا وختي وکا زید منځ او پیژنه د محمد رسول الله تابعداري وکا علماء په دې باندې کتابونه لیکلي دي البانی شه مختصر صفات الصلاه النبي شیخ صاحب عبد السلام حفظه الله کتاب لیکلی منځ د احادیث پرانا کی دغه حدیث راجمه کړي خشوع په منځ کې یو اثر کې راځي چې کله سړی په منځ باندې ودرېږي او د سوچنه په یو طرف او بل طرف باندې لاړ نو الله رب عزت ورته وي چې اے د ادم بچیا زړه دې زمانه غافل کړي بدن او جبر حاضر کړي باطل ماته سبون چې دا څومره مونږ دوی کې دا ټول برباد شو زما بدن بارک الله رب عزت ملائکه له پردي اوچته کې زما ما بین کې خو چې کله دا په ګډ وډ باندې سر شوی وسی بیرته وګرځوي کله وې زه داغه غوړم معاذ بن جبل فرمایي چې سړی مونږ کوي دیکي طرف او چپ طرف سړی وي پیژندو ودا مونږه برباد مې به سوچونه کو مولنا به جمع کو دکاندارانه به کورا کو عبد الله ابن زبیر په منځ باندې ولاړو د توپ من جنې داس په وشو دا ورسره کپړې تی ویوړل لیکن د خپل مجمع جاری وساتو سعید ابن زبیر فرمایي قسم بالله چې ما څلوي کله مونږ کړي ما د کی طرف او چپ طرف سړی اندې پیژندل قرطبی کې رچت نه عمر را پریوتو خلکو منډه کړو مونږ گزار ومه مونږ جاری وساتو چا ورته دا ولې چلو و مارو یاره وسد الله سره په ملاقاتو د اکرام څخه په ګور کټ شو په منځ باندې ولاړو ابو داود کې روایت دی چې رسول الله غفرداران ولاړو درې مرمۍ غشي په دې شنه کې لګېدل او وینه روانه ولیکن خپل منځ جاری ساتو خشوع به کې ضروری ده حسن بصری فرمایي چې په کوم منځ کې خشوع نه ده الله جهنم لپاره دې منځ باندې بوشي دا منځ برباد دي الفاظ به صحیح کې معنا به صحیح کې تدبر به کې کوي غمگین आवाज باندې په قران ولید الله نه به دعاګانې غواړي مجاهده به کې کوي د سلف تاریخ به ګوري د خپل منځ باخره منځ غني اذان کې به دا سوچ کې چې قیامت اعلان وکيږي د الله مخله ودرېدل به د دې منظر صفونه معلومای به په فاتحه د شوي چې زما د الله ما بین کې شریک را رکوع سجده مختصر منهاج القاصدین کې لیکلي چې انتهایی د عاجزۍ حالات دعاګانې بغواړي ستري له بنځدې ودرېږي دا کوته بوچته خو ځای په دې حالت کې بدیل ګوري منځ کې بزره سجدي لګوري یا مخامخ نظر شوي وغیرہ ډیر ادب تقریبا شپږ درش دمغه د خشوع مخکې درس ذکر کړی و او به ویلي ورته
و الصلاه وما ملکت او به اخر کې سلوړه خبره ورته وکړه چې قران او سنت باندې په پنځه لګوي رسول الله ګور ناشنا انسان دی قسم په الله کې چې د ببل شي کې هدایت وي دا به موږ لوي چې اي خلکو قران او سنت او دا بل شي وکه په قران او سنت باندې تاسو پنځه ولګول هدایت دي کې ګور ګمړی ده او باج علماء به پنځمه خبره موکړه چې ابو بکر شه او بدیجه کې امیر مقرری کې خو مخ کې ورته اشاره شوی و رسول الله لاړو دومره سختي ور باندې رااله چې بهوش شو چې کله بهوش شو زنانه خپل مابین کې ناشته عباس شه دی ودا ذات الجنب قسم د بیماری د چې د انسان د تشي پړشي کې ودا بهوش شو لکه چې دغه بیماری په لګیدلې ده لدود یو قسم ته دوی ورته برکړه محمد رسول الله په زوره په خله کې ورکړه هغه نه خوړله خدای نشي په حالت کې په زوره ورواړوله خله کې دوی ورواچوله شکل راوچت شنو ملګرو لوي دا تاسو مال شهره کې زنانه ولوي دوی ویولي ومن ورته ذات الجنب تکلیف لري لدود دویم درکړه ومن انبیاء الله نظر لکې دي چې د مرز باندې وخت کې چې زمونږ نه به خلک نفرت کوي رد په هغه انسانانو باندې چې ایوب علی السلام بدن کې وچنجي لګیدل و دا غلط ده يهود نو سواره خبرې دي دغه نه څوک متاثر شي دي انبیاء علیهم السلام د زلت الله نه چوي ومن الله د نظر لکې او قسم په الله چې دا چا مال دوی راکړي دا اوس په خله کې بزور وړاړو دوی بیرته برابر کړ اواقب بیان له بزور خله کې دوی ورواچول دا ولی زمنګ رسول الله zarar ورکه اگر کوئی خنیت کړو او پیغمبر علی السلام یې څوک zarar ورکه الله په عذاب راولي رسول الله ویلي اسنه چې دنیا او آخرت کې د ازما به بین الله ذلیل نه کی کینه د خپل ځان لپاره به انتقام ناخصه غالبا عباس ابن ویلي ته مې کاکا وی او ته مې د الله لپاره معاف کړي ځکه دا رسول الله کاکاو اته غلامان عزت کړي وو رسول الله چې زما کاکا عباس کوم شیخ غني زم باغی خوشاله ګم عمر ابن الخطاب او عثمان ابن عفان بچ بسورلې باندې ناس و او کله به چې عباس سیبلونه استراحت ته شو د رسول الله د اکرام د وچی ډیر احترام د رسول الله ډیر قدرونه کړی ډیر خدمتونه د رسول الله لسترونه و سلور لیدری و دوه مسلمانان دوه کافران مسلمانانو کې سید الشهدا حمزه او د قشن عباس په کافرانو کې ابو طالب او ابو لهب ډیر قوي رأي انسانو اې دین ورسره چې دا مسله شو کور ولاده ویلي اوبر دراوړ چې غسل وکم چې اوبې پیراواړه ولې چې کله د شو چې دیدو رسول الله را پریوت به وشش له ګورو چې کله خوش کراغي وې به مال اوبر راوړ چې غسل وکم چې کله به ور باندې اوبو واچول چې برابر شو چې کله چې دیدو به رسول الله را پریوت به وشش دریم کرت به وشش ملګرو لوي ویلي وینو لکه زمان زل الله نشم تقریبا ولس منځونه به رسول الله ونکړه صرف دې منځ یو کرت لاړ دي نو ټول ابو بکر شبه ور کړ دلیل به دي چې رسول الله د دوه صحابو به منځ کړي او ابو بکر شبه دلته او بل د عبدالرحمن ابن عوف په تبوک په غزا کې مغیره رسول الله فرمایي چې هغه جمع ورکړه ورته ویل یا رسول الله موږ کارو کې کبد وک کار مو کې خود قیامت په علاماتو کې و علامه ده چې پیغمبر براجیږي د خپل امتی په منځ کوي چې کله د افته ورشوه نو په دې وخت کې دا بدن مبارک لګ راخش علي سے بسرو عباس سے بسرو قسم سے بسرو فضل سے بسرو اسامه بسرو جمعه روان شو جمع ولاړه ده سوال دا وری چې الته جمع ولاړه ده داخله ولی د سره پاتې دي ډیرو خلکو کې ناشنا یو شیخی ده دلته پلار ور وغیرہ مریضي او بس د سات لګوري جمع ولاړه ده تکبیر الله ځان رسول ته په دین باندې ځان پوهه کا دی وخت کې د مریض د خدمت د جمع تعالی ډیر مهم دی یو طرف باندې جمع ولاړه ده او بل طرف باندې رسول الله ځان سره واسطه قسم ملګری پری خودلی موږ له ذهن سازي کول چې مریض تعالی پرو دي جمع دی لاړ شي کنه جمع دی لاړ شي تکبیر الله دې لاړ شي غزان له به منځ وکا دا ځان له مونږ شلو کې دا چې ثواب لکه ته چې بالکل پاغه جمع کې شریک ودا ملګری شو کله وراله ابو بکر صاحب راوړ سکیدو رسول الله ته اشاره وکړه شي زه پزیش نبی کریم علیه الصلاه والسلام دې چپ طرف لمرګرو کېنو دلته دوه قول دي بعض علماء دا خبره ذکر کړی دا چې د ابو بکر په اقتدا کړو بعض وینا چې ابو بکر د په اقتدا وکړه چین شو امامت ابو بکر امام شو مقتدی جمع کې ناشنا کال د شي کېږي کله امام مقتدی ګرځي او کله مقتدی امام ګرځي رسول الله په منځ کې ورسره ابو بکر به هغه په دې وخت کې تکبیر ویلي الله اکبر دا مسله به ویلي وکله چې دا مسله شوله دین ورسره اسامه رضی الله عنه د وخت راغی هغه چې کله راغی وېزه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خو له چې کله را رسیدم دا د خبر نه پر وته و سترګې پټې کړې وي خو چې کله چې ولیدم دا سترګې کلاو کړې او درې کړ د لاسونه پورته اسمان په طرف باندې جکړه زما پر سر راخ کړو ما د شویل چې ولا مال اوس دعا غواړي دا مې زړه کې محسوس کړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام عائشه لې ویلې چې څوک ولېګا ابو بکر چې هغه منځونه وکي هغه ویل یا رسول الله ابو بکر زما پلار چې دا نرم زړه والا د قران تلاوت به ګډوډ شي عمر سے بولېګا
ودا ډیر نرم زړه ورده ابوبکر کې دا صفاتو وېزه تعلیم شدا ورولېګا اې دې جن ورس نور حبشي له ویلې ورته وای چې عمر شه بلړ شي رسول الله ورته ویلې چې تاسو د شي لګې یوسف هغه زنانه صرف دا حکم ماته وای تاسو عثمان دوه کرا کوي هم د ابوبکر بزي دا تشبيه صرف دې کو چې مر حکم تاسو ولې نه مانی ابوبکر چې خپل شي ورغه نو ورته ویلې السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورسول الله ویلې چې مونږ داو کی عمر شه بل ته مخلشه هغه ته مخلش ابوبکر شه مخلش بیانو د جمعې مزرغله د څوک چې د جمعې خطبه ابوبکر شه ورکړ څوک رسول الله ورکړ مختصرا خو بنا بر هر تقدیر دا مسله چې کله وشوه نو په دی وخت کې عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله یو دینار په کور کې لر هغه صدقه کړه او یو غلامان چې هغه آزاد کړ اصله چې هغه بیت المال لور کړه او چې په دې کوم شپه باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام وفات کیږي وې په دې شپه باندې زموږ په دې کور به دې ډیو کې وې تیلم بالکل نه و به مې یو ګمنډې نه وې تیل طلب کړ او داغه خدمت مور باندې وکړه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې سمره سره پاسه په ځمانه شړې راواچوله چې کله به درد ور باندې ځو د اثر ویرا لوس کې چې درد ور باندې قلار شو برته ویرا اثر برابر کې پټ ام سلمہ ام حبیبه په دې خوا کې ناشته د رسول الله به وینځ موږ سره مین دي هغه د حبشه د هجرت واقع ذکر کړ چې الته یو سړی مړ شو به عبادت خانه وي او به پای کې تصویران لګیدلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی ویلې الله دې په يهودو نو سوالو باندې لعنت وکړي هغه کې به یو نیک سړی مړ شو به دغه په قبر باندې جمعه جوړ کړل به منځونه کول او دا په اتفاق د ټولو علماو سره ثابت را چې په کوم جمعه کې قبرونه الته منځونه کېږي نه او تصویران به وېسل تصویر چې څوک باسي هغه د الله سخت دشمن دی عائشه رضی الله عنها فرمایي په دې کې اشاره وشو دې خبره لچې اے خلکو زما د قبر نو ورسره ګور عبادت خاني جوړ نه کوي چې دلته راځي منځونه کوي به هغه جمعهونه کې منځونه کوي چې بای کې قبرونه نه به ورته فاطمه الزهرا رااله فاطمه الزهرا سره د رسول الله خبري او دې خبري دغه سره او نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې به دا مرسم شي ته دل دا به ان شاء الله به درارو ان شاء الله ورځ باندې موږ تاسو بیان کو الله رب العزت محمد رسول الله تعالی موږ تاسو نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین